د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ویش یو بل لړۍ هم پیل شوه. دغه لړۍ د کابل په درېیمه ناحیه کې پیل شوې وه چې تازه د یاد ښار په 4 او 12 ناحیه کې هم پیل شوې. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي چې یاد پروګرام به 3 میاشتې دوام کوي او بیا به نوو کسانو ته د کار زمینه مساعدوي. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل ښار کې مختلفې برنامې لري. یوه برنامه چې په هغه کې کابل ښاروالي هم ورسره همکاره ده. د کار په بدل کې ورته غذایي مواد یا نغدي پیسې ورکول کیږي چې دغه برنامه د 3 میاشتو لپاره ده چې بیا تغییر کوي او نوو کسانو ته پکې د کار زمینه برابروي. د 4مې ناحیې رئیس سید محمود هاشمي وایي چې یادې ناحیې 6500 اړمن کسان په نښه کړي چې له دې جملې څخه 650 کسان د سړکونو، پارکونو، لارو، کوڅو او د لښتیو د کثافاتو په پاکولو ګمارل شوي دي. شمول هغه آسیب پذیره ساحات چې دي هغه په ګوته کوو، په هغه ځای کې کار کوو، کم ځای کې بیاله باندې وي، کم ځای کې کثافات باندې، کم ځای کې پارکونه کې مشکلات پیدا، خلکو کاغذونه غورځولي، نور ځایو کې د پیاده رو کې هغه ځای چې مهم وي او هلته خلک شکایت ولري هغه ځای ته اجل دغه ټیم چې دی د 3 ساعتنۍ ټیم هلته ورستو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي چې د کار په بدل کې د نغدي مرستو د ویش لړۍ به ډیر ژر د کابل په ټول ناحیو کې پیل کړي. د په خبره چې یاد پروګرام په ټول ښار کې د 22500 بېوزلو او اړمنو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه برنامه د کابل ښار په ټولو 22 ناحیو کې ترسره کیږي او په ټول ښار کې د 2500 کورنیو په شاوخوا کې په پام کې نیول شوي چې د برنامه کې به برخه واخلي. کابل ښاریان د کابل ښاروالۍ په عملتیا د خوړو نړیوال پروګرام له یاد اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به بېوزلو او غریبو خلکو ته د کار زمینې ترڅنګ د ښار په پاکوالي کې هم رغنده رول ولوبوي. یو خو خلکو ته کار زمینه مساعدې کیږي، پیسې ورکول کیږي د کار په بدل کې، بل همدغه ساحه پاکیږي. دا زمونږ ماشومان چې وځي یا موږ خپله چې وځو چې یو فضای یو پاکه فضای هغې کې ډېر ښه ژوند ښه کیږي. تغییرات خو زیات آمده، ډېر تغییرات راغلي. دا برنامه یوه ګټوره برنامه وه. د کار په بدل کې د خوراکي توکو ورکول. څو ورځې کیږي زموږ په ناحیه کې دغه هلکان کار کوي. سیمه یې بشپړه پاکه کړې. دلته له تیر 1 کال راهیسې چا پاککاري نه وه کړې. له یاد پروګرام برخمن شوي کسان وایي خوشحاله دي چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی دی. د دوی په خبره چې له یوې خوا به دوی ته یو څه اندازه پیسې او له بلې خوا به ښار هم پاک شي. دوی له کابل ښاروالۍ د ورته پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. زه ډیر خوشحاله یم له ښاروالۍ د خپلې سیمې له وکیل چې موږ ته یې د لنډمهالي کار زمینه برابره کړه. دغه کار مې له بیکاري څخه څو چنده غوره دی. زه له یاد پروګرام ډیر خوښ یم. کاش داسې پروګرامونه د ځوانانو لپاره همیش په پام کې ونیول شي. د هر سیمې د خلکو لپاره دا هم خلکو او هم چاپیریال ته ګټه کوي. د یادونې وړ ده چې د کار په بدل کې د نغدي مرستو د ویش پروګرام د 3 میاشتو لپاره دی چې یادو کسانو ته د کار لپاره بوټ، خولۍ، جرابې، بیلچې، کراچۍ او هم جارو ورکول کیږي. د یاد پروګرام ګډونوالو ته هره میاشت د کار په بدل کې 4900 افغانۍ ورکول کیږي. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.